ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي. اوومه برخه. وخت ووت. میرویس خان د ډیرو کسانو زړونه خپل کړي ول. ځینې درباریان به زندان ته ورتلل او له میرویس خان سره به یې مشورې کولې. یو ځل اعتماد الدوله ورغی. ویې ویل چې له باچا سره د میرویس خان د لیدنې زمینه چمتو کړې وه، خو دیوان بیګ دا ملاقات د باچا د وخت ضایع کول وګڼل. اعتماد الدوله وویل چې دیوان بیګ ته د ګرګین یو لیک را رسېدلی دی. لیکلي دي چې میرویس خان هوښیار سړی دی، مخه یې ونیسه، له باچا سره به یې لیدنه زما په ګټه نه وي. د ژمي په وروستیو کې یوه بله جلسه جوړېده. میرویس خان ته دا جلسه ډیره مهمه وه. د صفوي حکومت ټول مهم کسان ورته راتلل. باچا ته باید د خپلو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه معلومات ورکړي وای. میرویس خان اعتماد الدوله ته لیک ولېږه. په ځواب کې یې ورته لیکلي وو چې دی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې میرویس خان دې جلسې ته ور وبلل سي. خو یوه اونۍ وروسته یې بخښنه ترې وغوښته. لیکلي یې وو چې دیوان بیګ ستونزې ورته جوړوي، هغه نه غواړي چې میرویس خان په دې جلسه کې ګډون وکړي. دا یې هم لیکلي وو چې دیوان بیګ له هغه چا سره جوړ دی چې د دې غونډې د نظم او جوړېدو مسؤلیت لري. میرویس خان سپه سالار او وزیر اعظم ته لیکونه ولېږل، خو درک یې معلوم نه سو. یو سهار حسن قلي د غونډې دقیقه ورځ ورته وویله. غونډه د نوروز په ورځ جوړېده. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. په ځینو کورونو کې د بادامو د ونو سپین ګلان ښکارېدل. دی مایوسه و. ډېر فکر یې وکړ، خو چاره یې نه لیده. نوي کال ته یوازې 3 ورځې پاتې وې. درب سو. غولی ولړزېد. میرویس خان په بیړه کښېناست. سترګې یې وموښلې. د بالاحصار خواته پرې شوي دريڅې ته ودرېد. تیاره وه. له 2م درب سره د بالاحصار د دیوال پر سر سره لمبه راوګرځېده. څو نور توپونه هم تش سول. میرویس خان بیرته پر کټ پرېوت. سترګې یې پټې کړې. دی په دې نیمه شپه کې د توپونو د ویشتلو په راز پوهېده. حسن قلي د صفوي حکومت له مراسمو خبر کړی و. نوی کال د توپونو په دربا پیلېده. میرویس خان خواشینی و. ده په یو مهمه جلسه کې ګډون نه سوای کولی. تر سپېده چاوده یې سترګې پټې نه سوې. لمونځ یې وکړ. له چایو وروسته یې تودې اوبه راوغوښتې. ولمبېد. جامې یې بدلې کړې. اوږد وغځېد. غرمه یې ډوډۍ ورته راوړه. یوه ګوله یې هم تر ستوني نه تېرېده. ماسپښین دروازه خلاصه سوه. په بیړه کېناست. سترګې یې وځلېدې. وزیر اعظم جلسې ته ورغوښتی و. د شاهي ماڼۍ عمومي دروازه د ګارد 2 عسکرو پرانیسته. پراخ شین ځای و. د سړک دواړو غاړو ته د ناجو ونې ولاړې وې. په چمن کې هوسۍ ګرځېدې. ورهاخوا د یوه طاووس ببره رنګه لکۍ لمر ځلوله. میرویس خان د ماڼۍ تر مخ له بګۍ ښکته سو. د دروازې دواړو غاړو ته د 2 زمریانو ډبرینې مجسمې جوړې وې. د زمریانو له خولو رڼې اوبه بهېدلې. یوه ګارد دروازه ورته خلاصه کړه. په هسک او لوی سالون کې ګڼ کسان ولاړ ول. وزیر اعظم، د خزانې وزیر، سپه سالار، اعتماد الدوله او څو نور کسان مخې ته ورغلل. ستړې مشه یې توده وه. میرویس خان د نوي کال مبارکي ورته وویله. سترګې یې پر دیوان بیګ او ګرګین ولګېدې. مخکې ورغی. لاس یې ورکړ، خو د دیوان بیګ او ګرګین ګوتې مړې وې. میرویس خان شاوخوا وکتل. د سالون په بر سر کې لوړه ایښودل سوې طلایي رنګه څوکۍ تشه وه. خدمتګاران راغلل. چای او مختلفې وچې میوې یې راوړې. وړه دروازه خلاصه سوه. یو تک سور سړی راغی. په لوړ غږ یې وویل: اعلی حضرت تشریف راوړي. ټول غلي سول. لومړی د ګارد 2 عسکر راغلل او د طلایي رنګه څوکۍ شاته ودرېدل. شاه حسین په ونه لوړ سړی و. صاف سپین مخ یې درلود. په سر یې طلایي تاج ایښی و. شاه حسین پر طلایي رنګه څوکۍ کېناست. په سالون کې ټولو ولاړو کسانو تعظیم وکړ. په پیل کې د ښار لوی مفتي غاړه صافه کړه.
باچا ته یې د نوي کال مبارکي وویله او له خدایه ورته اوږد عمر او خوشحاله ژوند وغوښت. وروسته وزیر اعظم د خبرو اجازه واخیسته، بخښنه یې وغوښته چې باچا ته په دې نوي کال کې ښه خبرونه نه لري. ده د صفوي حکومت ځینې یاغي سیمې یادې کړې او ویې ویل چې خلکو پاڅون کړی. بیا د خزانې وزیر خبرې وکړې، له والیانو یې ناهیلي وښوده. ویې ویل چې د پخوا په څېر پوره مالیه نه رالیږي، د مرکز حکومت د خزانې خونده نسته. وروسته ځینو والیانو خبرې وکړې، د دوی په خبرو کې هم ناامیدي ډېره وه. ځینې سیمې یې له لاسه وتلې ګڼلې، خو په ټولو والیانو کې یوازې ګرګین ډاډه وغږېد. د ځان ستاینه یې وکړه، ویې ویل چې مالیه پر وخت راټولیږي، هېڅ ستونزه نسته، د ده تر حاکمیت لاندې سیمې خوندي دي. د خزانې وزیر یې په خبرو کې ورولوید او ویې ویل چې تېر کال د ګرګین لخوا حکومتي خزانې ته 100,000 تومنه هم نه دي راغلي. د ګرګین رنګ سور سو او د خزانې وزیر یې په دروغو متهم کړ. په دربار کې ګنګوسې سوې، ډېرو کسانو د خزانې د وزیر طرفداري کوله، خو دیوان بیګ او ځینو نورو د ګرګین پلویان ول. شاه حسین غلی ناست و، سترګې یې له خوبه ډکې ښکارېدې، کله کله به یې اوږد ارژمی وایست. وزیر اعظم ټول کسان آرامي ته راوبلل. وروسته یې د میرویس خان نوم واخیست. ویې ویل چې دی د منطقې سړی دی، په واقعیت پوهېږي. د دیوان بیګ او ګرګین رنګونه سره سول. شاه حسین وویل میرویس خان چیرته دی؟ میرویس خان مخکې ورغی، تعظیم یې وکړ. شاه حسین د هغه د تیرو کارونو او صفوي حکومت ته د صداقت ستاینه وکړه او ویې ویل چې اعتمادالدوله په هر څه خبر کړی دی. وروسته یې له میرویس خان څخه د هغه د صحت پوښتنه وکړه. دا یې هم وویل چې 2 میاشتې مخکې د دربار طبیب د علاج لپاره ورلېږلی و. دیوان بیګ تعظیم وکړ. باچا ته یې وویل چې میرویس خان اوس ښه دی، خو میرویس خان حیران و، دی نه و ناروغه سوی. دا یې هم نه و په زړه کېدل چې ده ته د کوم طبیب ورغلی و. میرویس خان له شاه حسین څخه مننه وکړه چې د ده په فکر کې دی. شاه حسین دا هم وویل چې یو ځل یې میرویس خان لیدو ته وروغوښت، خو دیوان بیګ ورته وویل چې ناروغه دی. وزیر اعظم او سپاه سالار ته د دیوان بیګ د ټکولو لپاره ښه موقع په لاس ورغلې وه. دوی دې خبرې ته پکی وواهه، حیراني یې وښوده. ویې ویل چې میرویس خان نه دی ناروغه سوی. باچا دیوان بیګ ته په غوسه سو. د دیوان بیګ سر وځړېد. وزیر اعظم له میرویس خانه د خبرو غوښتنه وکړه. میرویس خان د دې ورځې انتظار ایست. لومړی د کندهار او شاوخوا سیمو په عمومي وضعیت وغږېد، د خپلو خلکو دودونه او رواجونه یې بیان کړل. بیا یې د ګرګین د عسکرو ظلمونه او د خلکو ناموس ته په سپکه کتل یاد کړل. وروسته یې د ځینو قبیلو د پاڅونونو د علتونو په اړه خبرې وکړې. میرویس خان په خبره کې وړې وه، خبرې یې هم هوایي نه کولې. دی د اسنادو له مخې غږېده، د هرې پیښې دقیق تاریخ یې بیاناوه. د هغه قومي مشر نوم یې به یې اخیست چې له محلي حکومت سره یې ستونزه درلوده. د پاڅون ځای، قبیله او علت ټول ورمعلوم و. باچا او ټول درباریان غلي ول. میرویس خان د ګرګین د عسکرو او قمندانانو د ظلمونو په اړه اوږدې خبرې وکړې. وروسته یې ګرګین راواخیست. ویې ویل چې مدیریت یې کمزوری دی، د هر عسکر ظلم او ناروا ده ته راجمع کېږي. په کندهار کې له صفوي حکومته دا ډول کمزوري نمایندګي به د لویو پاڅونونو سبب سي. ګرګین ته غوسه ورغله. میرویس خان یې د حکومت پر ضد په بغاوت تورن کړ، خو اعتمادالدوله وزیر اعظم سپاه سالار دا خبرې بې بنیاده وګڼلې. د میرویس خان تېرې کارنامې یې له سره تازه کړې او ویې ویل چې ګرګین عقدې اخیستی. د میرویس خان پوهه او په خپلو خلکو کې د هغه درناوی او محبوبیت یې نه ورباندې لورېږي. د میرویس خان له خبرو وروسته ځینې نور کسان هم وغږېدل، خو د ناستې تر پایه یوازې ستونزې یادې سوې، یوه هم د حل خبره ونه کړه.
وروستۍ خبرې شاه حسین وکړې. میرویس خان ته د باچا خبرې حیرانوونکې وې. شاه حسین د فال او پیشګویۍ په اړه وغږېد. ویې ویل چې ځینو فال لیدونکو، ستورپېژندونکو، د خوب تعبیرونکو او ملایانو ښه زیری ورکړی دی. نوی کال به د صفوي حکومت د غښتلتیا او د دښمنانو د ماتې کال وي. دا یې هم وویل چې لوی مفتي له کربلا راوړې خاوره دم کړې ده. که دا خاوره د جګړې پر وخت پر خپلو عسکرو وشیندي، دښمن مو نسي لیدلی، زړور پرې ورځي. میلمستیا په بله کوټه کې نیول سوې وه. میرویس خان له وزیر اعظم سره کښېناست، خو شاه حسین خپل میز ته ور وغوښت. د ګرګین او دیوان بیګ سترګې رډې راختلې وې، خو میرویس خان د خبرو موقع ونه مونده. شاه حسین له لوی مفتي سره غږېده. پر فال او خوب یې ډېر باور درلود. ځینې ستوري یې په بخت نیولي وو او د لوی مفتي پیشګویي مهمه ورته ښکارېدله. یوه اونۍ وروسته د شاه حسین خاص نماینده بالاحصار ته ورغی او میرویس خان یې نوي ځای ته بوت. میرویس خان د باچا ماڼۍ ته نږدې په یوه کوچني ښکلي کور کې واړول. نه ګاډو او نه هم کوم پیره دار، بس یو اشپز او یو خدمتګار یې درلود. میرویس خان څو کتابونه راوغوښتل. حویلۍ شنه وه. ده به ډېر وخت د پسرلي پاستل لمر ته مطالعه کوله. یوه ورځ باچا ور وغوښت، خو دا ځل د ګارد د یوه عسکر لخوا یوه بل واړه سالون ته رهنمایي سو. په سالون کې د طبلۍ او باجې غږ راګرځېده. څو ښکلې نجونې نڅېدلې. میرویس خان د باچا په غوښتنه د هغه تر څنګ کښېناست. باچا اشاره وکړه، ساز ودرېد، نجونې ووتې. یوه خدمتګار د شرابو جام ورته ونیو، خو میرویس خان چای وغوښت. باچا نشه و. ځینو درباریانو ته یې کنځلې کولې. ویل یې چې د غم خبرې ولې تر ما را رسوئ، واک مې ورکړی، په خپله دې حل کړي. میرویس خان ته دا خبرې نوې نه وې. دی پوهېده چې شاه حسین راحت طلبه او عیاش انسان دی. ټول وخت په حرمسرای کې له خپلو سلګونو ښځو او میندو سره تېروي. تل نشه وي. خپل کارونه یې نورو ته ورسپارلي او خپله د هېواد له امورو سره چندان علاقه نه لري. باچا بېواره غږېده. له خپلو ډېرو درباریانو، والیانو او مهمو قومندانانو یې شکایت درلود، خو د ګرګین نوم یې وانخیست. چای راغی. میرویس خان له لنډې شیبې څخه استفاده وکړه. ده نیغ په نیغه د ګرګین ظلمونه نه سوی یادولی. وار له واره د هندوستان د فال لیدونکو او جادوګرانو کیسې راواخیستې. د فال نیولو ځینې مهم کتابونه یې یاد کړل. ویې ویل چې له دې کتابونو څخه هر څوک استفاده کولی سي. میرویس خان د فال، تعویض او جادو په اړه خپلې خبرې وغځولې. دی د باچا له سترګو او وازې خولې وپوهېده چې شاه حسین ته د هندوستان د جادوګرانو دا حیرانوونکې کیسې نوې دي او خوند ترې اخلي. په پای کې یې وخندل. ویې ویل چې ګرګین هم یوه داسې جادو ته ضرورت لري چې زړه یې نری کړي او له ظلمه لاس واخلي. وروسته یې د ګرګین ظلمونه یاد کړل. ویې ویل چې د ګرګین دا ناروایو به صفوي حکومت کمزوری کړي. خو د شاه حسین تندی تریو سو. خبرې یې بیرته فال و جادو ته ور واړولې او له میرویس خان نه یې د هندوستان د جادوګرانو د کیسو دوام وغوښت. میرویس خان ته د وزیر اعظم خبره ور په زړه سوه. ده ته یې ویلي وو چې ګرګین غښتلی او عصبي سړی دی. ان شاه حسین هم ترې ویریږي او د هغه د ګوښه کېدو یا تبدیلېدو زړه نه لري. میرویس خان ناامیده له ماڼیو راووت، خو په دې خوشحاله و چې آزاد ګرځېده. نه چا پیره پرې کوله او نه هم تر نظارت لاندې و. میرویس خان به کله کله د هغو درباریانو کورونو ته ورته چې پر ده یې اعتماد درلود. میرویس خان پوهېده چې نور یې په اصفهان کې پاتې کېدل بې ګټې دي. د اوړي په لومړۍ میاشت کې شاهي ماڼۍ ته ورغی. له شاه حسین څخه د حج فریضې ته د تلو اجازه وغوښته، خو شاه حسین یې خبره ونه منله. په دوهم ځل اعتمادالدوله، وزیر اعظم او ځینو نورو درباریان واسطه سول. شاه حسین نشه و. دا ځل یې نه ونه ویل. میرویس خان د مني په اولو کې مکې ته ورسېد. مکې کوچنی بازار درلود. کورونه او دوکانونه له خټو جوړ ول. ګرمي وه. د عربو لمر سوځلو تورو مخونو غوړ را ایستلي ول.
میرویس خان د حج له مراسمو وروسته ځینو دنیارمانو ته تحفې وروړې. لویو مفتیانو ته یې د ګرګین ظلمونه تشریح کړل. د ګرګین پر ضد د جهاد لیکلې فتوا یې ترې واخیسته. میرویس خان بیرته اصفهان ته ولاړ. دا ځل یې د شاه حسین او درباریانو په وړاندې باور نور هم زیات سو. وزیر اعظم او اعتماد الدوله باچا ته ورغلل. ویې ویل چې میرویس خان کندهار ته تلای سوی، خو دی صفوي دربار ته صادق انسان دی، اصفهان ته راغی. ښه به دا وي چې د صفوي حکومت د ټینګښت په خاطر ګټه ترې واخلو. شاه حسین هم پوهېده چې میرویس خان په خپلو خلکو کې دروند نوم لري، ډېرې قبیلې پرې راټولې دي، ده ته به د منصب ورکړه د صفوي حکومت په ګټه وي. میرویس خان په ژمي کې د کندهار خواته حرکت وکړ. له ده سره د شاه حسین په مهر سوي 2 مکتبونه ول. یو ساتونکی راغی، تعظیم یې وکړ. ویې ویل: صیب، د ښار زیاتره دوکانونه وتړل سول. ګرګین د شرابو جنګ کښېښود، خپلې ورځې یې سره وروستې. نه پوهېږم خلک له ښاره په وتو دي. ګرګین ولاړ سو، له سالونه ووت، د جنګي کلا نږدې برج ته وخوت. خلک د ښار لویدیځ لور ته روان ول. له دښتې د ډول غږ راته. یو افسر راغی. ویې ویل: صیب، ټول خلک د میرویس خان استقبال ته روان دي. ګرګین د یوه توپ پر میل لاس کښېښود، د لویدیځ لور ته یې وکتل. سپېره دښته کې نرۍ توره لیکه را روانه وه. افسر وویل: میرویس خان په همدې کاروان کې دی. د ګرګین ټنډه تروه سوه، خپلې کوټې ته ولاړ، کړکۍ ته ودرېد، پرده یې چوله کړه. وړو زړو د ښار لویدیځ لور ته منډې وهلې. ګرګین د پردې تر ژۍ خپلې ګوتې تاو کړې، کش یې کړه. له پردې سره د سپین ګچ وړې ټوټې راولوېدې. چیغه یې کړه. خدمتګار راغی، غلی ودرېد. ګرګین وویل: شراب راوړه. میرویس خان کندهار ته تر راتګ 1 اونۍ وروسته د نارنج ماڼۍ ته ورغی. ګرګین ته یې احوال ورولېږه چې غواړي ورسره وویني، خو ګرګین یې غوښتنه ونه منله. ویلي یې وو چې دی یوه مهمه غونډه لري. میرویس خان په 2مه ورځ بیا جنګي کلا ته ورغی. د ګرګین جواب دا ځل هم منفي و، خو په 4مه شپه ګرګین تر سهاره سترګه پټه نه کړه. له ډېرې غوسې خوب نه ورته سپېده. چاوده یې څو کسان د میرویس خان کور ته ورولېږل، خو میرویس خان ورته وویل چې کار لرم، بل وخت به سره ګورو. د ګرګین زړه اور واخیست. خپلو عسکرو ته یې امر وکړ چې د بازار ټول دوکانداران جنګي کلا ته راوغواړي. غرمې ته لوی سالون له خلکو ډک و. ګرګین په غوسه ښکارېده. دوکانداران یې وګواښل چې که مالیه ورنه کړي، دوکانونو ته به یې اور ورواچوي. خو د ټولو دوکاندارانو خبره یوه وه. ویل یې چې دوی ته د میرویس خان خبره تر هر څه ډېر ارزښت لري. د ګرګین له خولې لاړې باد سوې. ځینې دوکانداران یې بندیان کړل. په سبا یې خپل 200 عسکر د دوکانونو د نړولو لپاره بازار ته ورولېږل، خو غرمې ته بیرته راغلل. ګرګین ته یې وویل چې سلګونه ځوانان له تورو او تبرونو سره ورته ولاړ ول. ګرګین د کلا یوه برج ته وخوت. د 4 توپونو خولې یې بازار ته ورواړولې. یوه عسکر د توپ ګولۍ راوړه. بل عسکر چیغه کړه: میرویس خان جنګي کلا ته را روان دی. ګرګین لاندې وکتل. په تیز آس پسې مړه دوړه پورته کېدله. ګرګین له برجه کښته سو، خپلې کوټې ته ولاړ. د شرابو جام یې پر سر واړاوه. میرویس خان راغی. ګرګین ته یې د ستړې مسې لپاره لاس ور وغځاوه، خو خلاصې ګوتې یې په هوا کې پاتې سوې. ګرګین په غوسه وویل: ته خلک بغاوت ته هڅوې؟ میرویس خان وخندل. په سړه سینه یې وویل: نه، خو ستا دا درانه مالیات به بغاوت ته لاره هواره کړي. ګرګین چیغه کړه: تا دوکانداران د مالیې له ورکړې منع کړي دي. چای راغی، سوړ و. میرویس خان د چای پیاله بیرته په پتناسه کې کښېښوده. ویې ویل: د دوکانونو مالیه 2 چنده ډېره سوې ده. ګرګین چیغه کړه: خو دا په تا پورې اړه نه لري. میرویس خان وخندل. د خپلې صدرۍ جیب ته یې لاس کړ. ګرګین ته یې مهر سوی کاغذ ونیو. ګرګین تاو سوی کاغذ ور واخیست، خلاص یې کړ. سترګې یې رډې راوختې. میرویس خان وویل: اوس خو وپوهېدې چې په ما پورې اړه لري؟ ګرګین غلی و. کاغذ ته یې په حیرانۍ کتل. میرویس خان وویل: لومړۍ خبره،
زه د شاه حسین په امر د کندهار ښار کلانتر ټاکل سوی یم. له دې وروسته به زه د ښار دوکانونو ته مالیه ټاکم، نو هیله کوم زما په کار کې مداخله مه کوه. ګرګین بل جام ور پورته کړ. میرویس خان د باچا په مهر دویم مکتوب ورته ونیو. ویې ویل دویمه خبره، هېڅ کار زما له مشورې پرته مه کوه. ګرګین مکتوب ولوست، برېتونه یې وځړېدل. میرویس خان وویل درېیمه خبره، بندي دوکانداران باید همدا نن راخلاص شي. میرویس خان له کوټې ووت. ګرګین په غوسه و. ځمکې ځای نه ورکاوه. د جنګي کلا ټول مهم کسان خپلې کوټې ور وغوښتل. د صفوي باچا مکتوبونه یې ور وښودل. ویې ویل چې باچا په یوه داسې انسان باور کړی چې د صفوي حکومت ریښې وهي. خو نورو کسانو مشوره ورکړه چې د شاه حسین امر ته په سپکه کتل د ګرګین په ګټه نه ده. دی باید له میرویس خان سره ګزاره وکړي. ناول نیکه، لیکوال نصیر احمد احمدي. اتمه برخه. ترنګ شو، رباب وترنګېد. ګرګین د شبابو جام پر سر واړاوه. یو دم یې چیغه کړه بس که، په دې تکراري نغمه دې غوږونه راوخوړل. د زوړ ربابي تورې ګوتې ولړزېدې. د رباب تارونه یې کش کړل. بله نغمه یې ونیوله. ګرګین پر څوکۍ کېناست. جام یې وټنګاوه. تر څنګ ولاړ سړي د شرابو سرایي کږه کړه. سره شراب د جام تر ژۍ راپورته سول. یو عسکر راغی، تعظیم یې وکړ. ویې ویل صیب، د کاکړو د قبیلې هغې پښې مالیات راوړل چې دا څو کاله یې مالیات نه ورکول. ګرګین کېناست. عسکر ته یې په حیرانۍ وکتل. عسکر وویل صیب، 100 اوښان او 40 کچرې په غنمو او نورو خوراکي موادو بار دي. ګرګین ولاړ سو. زانګې وانګې برنډې ته ووت. له پورته یې لاندې وکتل. له اوښانو او کچرو ډکې بوجۍ کښته کېدلې. د مالیاتو مسؤل راغی. سترګې یې ځلېدلې. په بیړه یې وویل ټول د میرویس خان برکت دی. دا قبیله یې د مالیاتو ورکړې ته مجبوره کړې ده. د ګرګین ټنډه تروه سوه. بېرته خپلې کوټې ته ولاړ. میاشت وروسته د اصفهان شاهي دربار ته دا خبره ورسېده چې میرویس خان یوه بله داسې قبیله د مالیاتو ورکړې ته مجبوره کړه چې څو کاله یې مالیه نه وه ورکړې. یحیی خان په خواشیني وویل وروره، ځینې خلک په غوسه دي. میرویس خان بیلچه ور واخیسته. د تاکونو له ډکې جوې یې اوبه واړولې. ورو یې وویل پوهېږم. چیغه یې کړه بازګله. د ونو له منځه په ونه لوړ سړی راووت. په بیړه راغی. ویې ویل خان صاحب څه دې ویل؟ میرویس خان وویل د دې بیلچې لاستې چاک کړی، د ورغوي غوښه نیسي. سړي په بیړه وویل خان صاحب ماته یې پرېږده، اوبه زه لګوم. میرویس خان وخندل. ستا لپاره وایم، لاس دې ژوبل نه کړي. سړي بیلچه ور واخیسته. ویې ویل خان صاحب، له کوچنیوالي یوازې بیلچه پېژنم، بلد یم، له کلونو راهیسې ستاسو باغواني کوم. میرویس خان وخندل. څادر یې هوار کړ. کېناست. یحیی خان وویل ټول قامونه باور در باندې لري، خو ځینې کسان په غوسه دي، وایي چې لا اوس هم د صفوي حکومت ته مالیه راټولوئ. میرویس خان وویل نو څه وایي؟ وایي چې نور نو د تورې وخت را رسېدلی دی. تېره ورځ هم څو کسانو د ګرګین پر یوه کلا حمله وروړه. میرویس خان وویل کلا یې ونیوله؟ نه، ټول تر تیغ تېر سول. میرویس خان سوړ اسویلی وایست. له خاورو یې یوه مړه غومبسه راپورته کړه. د یوه تور میږي تر مخې یې واچوله. ویې ویل ورته وګوره. یحیی خان ځمکې ته وکتل. میږی راغی، تر غومبسې راوګرځېد. تر وزر یې کش کړه. نه کېده. غومبسه تر میږي څو چنده غټه وه. میرویس خان ټیټ شو. تر غومبسې یوه لویشت لرې څو نورو روانو میږیانو ته یې ور پوکړل. تور میږیان پر خړو خاورو ورغړېدل. پر یوه غومبسه ولګېد. روان سو، خو بیرته راوګرځېد.
غومبسه یې تر پښې ونیوله، نه کېده. 2 مېږیانو دومره لویه غومبسه نه سوه وړلی. څو نور مېږیان راغلل، خو غومبسه درنه وه. یحیی خان خپل ورور ته په حیرانۍ وکتل. میرویس خان وویل حوصله وکړه. وخت ووت، په غومبسه خواره واره مېږیان راټول سول. غومبسه یې له ځمکې پورته کړه. میرویس خان وویل صفوي حکومت د همدې غومبسې په شان دی، په څو کسانو یې نسو پورته کولی. میرویس خان غلی سو. ورور یې په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل لنډه منډه ګټه نه لري، له فکره پرته قوي دښمن ته غېږ ورکول د ځان تباهي ده. موږ باید له حرامو اعصابو کار واخو، دښمن ته ځان ورنږدې که، کار پکې وکه، له منځه یې مات که. یحیی خان غلی و. میرویس خان د خپل ورور پر اوږه لاس کښېښود. ورو یې وویل په احساساتو او ځانځانۍ دې خدایکه شل که، دا غومبسه د خلکو هوښیاري او اتفاق پورته کولی سي. یحیی خان سړه ساه وایسته. میرویس خان وخندل. ګوره ګرګین هم کرار نه دی ناست، ځینې قبیلې یې پر ځان راټولې کړي دي، د خلکو په بې اتفاقۍ کې خپله بقا ویني، نه غواړي چې په یوه خوله واوسي. خو ما له ډېرو قومي مشرانو سره خبرې کړي، په ډېرو کسانو کې د ازادۍ د اخیستلو احساس راژوندی سوی دی. مه نا امیده کېږه، بس یو څه وخت نور هم صبر وکړه. یو ناڅاپه آس وشړېد، درب سو. د باغ لرګینه دروازه له دیوال سره ولګېده. آس پر جوه راغی، پښې یې په خټو کې ننوتې. پر آس سپور سړي ټوپ کړل. یحیی خان خپلې تورې ته لاس ور وغځاوه، خو میرویس خان تر مټ ونیوه. ورو یې وویل ساړه خوره او دلامید دی. سړی راغی، وار له واره یې چیغه کړه د ابدالیانو مشر دولت خان یې وواژه. یحیی خان ودرېد، خو د میرویس خان په پښو کې د ولاړېدو سیکه نه وه پاته. راغلی سړي وویل ګرګین د شپې لخوا په شهرصفا کې د دولت خان پر کور یرغل وروړ. دولت خان او د هغه زوی نظر محمد خان دواړه یې ووژل. میرویس خان په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. چوپه چوپتیا سوه. جووې ته د اوبو د تویېدو جرړه راتله. د راغلي سړي په سترګو کې اوښکې راټولې وې. په غريو کې یې وویل د شپې یې د کلا دروازه ماته کړه. دولت خان ونه تښتېد، مخې ته ورته راغی، خو د ګرګین عسکرو د تورې وار ورباندې وکړ. د دولت خان زامنو او د کلا ساتونکو جګړه وکړه، خو شمېر یې کم و. نظر محمد خان یې په غشو وویشت، خو د دولت خان 2 نور زامن رستم خان او محمد زمان خان وتښتېدل. یحیی خان خپل ورور ته وکتل، په غوسه یې وویل اوس هم باید صبر وکړو. میرویس خان ولاړ سو، څادر یې ور واخیست، شونډې یې وخوځېدې. هو صبر وکړئ. ګرګین په غوسه و. دی د اوږده سالون تر سره لاړ، بیرته راوګرځېد. میز له سره یې د شرابو جام ور پورته کړ. چیغه یې کړه څه پکې وایه؟ میرویس خان غلی و. ګرګین وویل نه اورې، درته ومې ویل چې د ارغستان ابدالیانو پاڅون کړی، یوه کلا یې نیولې ده. میرویس خان ولاړ سو، ګرګین ته مخامخ ودرېد. د ګرګین د غټو سترګو په سپینو کې سره رګونه تېر سوي وو. میرویس خان وویل دا اور دې په خپله بل کړ. ګرګین جام پر ځمکه وویشت، ولاړ، په خپله څوکۍ زړېدلی سر کښېناست. میرویس خان وویل تا د ابدالیانو مشر وواژه. ګرګین غلی و. میرویس خان وویل له ارغستانه خپل عسکر راوغواړه. د ګرګین له خولې لاړې باد سوې. نه. او د دولت خان زوی رستم خان د ابدالیانو د قوم د مشر په توګه ومنه. ګرګین ودرېد. امکان نه لري. میرویس خان د چایو پیاله ور پورته کړه. ورو یې وویل بله لار نه لري. میرویس خان له سالونه ووت. د جنګي کلا مخې ته یې ورور ولاړو. دواړه پر آسونو سپاره سول. یحیی خان وویل څه یې ویل؟ د ارغستان د پاڅون په باره کې راسره غږېده. څه مشوره دې ورکړه؟ ورته ومې ویل چې خپل پوځیان راوغواړه
او د دولت خان زوی د قوم د مشر په توګه ومنه د یحیی خان تندی تریو سو. دا مشوره به دې نه ورکوله که نور نه وي په ارغستان کې، خو باید د ګرګین له عسکرو سره وجنګېږو. میرویس خان وخندل. د غومبسې کیسه دې هېره سوه؟ تیاره وه، تالنده وغړمبېده. د ولاړ سړي په سترګو کې سپینې کږې لیکې تېرې سوې. سړی یوې اوږدې کوټې ته ننوت. په دیوال کې ایښودل سوي لمپې ژېړه رڼا کوله. ګڼ کسان ولاړ ول. سړي ته یې غېږ ورکړه. سړي خپل لوند څادر پر تړلې بستره وغوړاوه، کېناست. یوه ځوان د چایو ډکه پیاله ورته کښېښوده. یوه بوډا وویل: میرویس خانه، ناوخته سوې. میرویس خان وخندل. پر خپل لانده تندي یې لستوڼی تېر کړ. ورو یې وویل: اجي کاکا، پخوا به تر خاکرانه په 2 ساعته کې را رسېدم، خو د نن لنده بل ته مې پام نه و. په باران او چیکړو کې د آس پښو سم کار نه کاوه. 2 ساعته یې تر 4 ساعتو هم واړول. غلی سو. شاوخوا یې وکتل. ویې ویل: اکرم خان نه ښکاري. د کوټې له کونجه غږ راغی. یوازې اکرم خان نه دی، ځینې نور قومي مشران هم نسته. یوه بل وویل: ټول خبر ول، اول مو ورلېږلی و، خو را نه غلل. جرګې ته یې په سپکه وکتل. میرویس خان د چایو غوړپ وکړ. ورو یې وویل: دومره ژر یو څوک مه ملامتوئ، شرایط خراب دي. یا به اول نه وي ورسېدلی، یا به یې باران د راتګ مخه نیولې وي. ټول غلي سول. یوه وویل: میرویس خانه، ستا تر راتګ مخکې مو خبرې کولې، بس یوازې پر جنګي کلا د حملې ورځ راښیې. یوه بل وویل: خو زه په اوس وخت کې د جګړې مخالف یم. درېیم په خبره کې ورولوېد: یاره سیدال خانه، نه مه پکې وایه. یوه بل وویل: سیدال خان ناصري سم وایي، تر اوسه لا کمزوري یو، ټول قومونه مو نه دي غږولي. د کوټې له کونجه یو رامخته سو. ویې ویل: قومونه نو سپین وي که تور؟ 7 قومونو مشران سته، نور څوک غواړئ؟ یوه بوډا وویل: میرویس خانه، ته څه پکې وایه؟ میرویس خان وویل: د هر چا نظر د قدر وړ دی، خو د ناصري صاحب خبره مې خوښه سوه. غلی سو. د چایو پیاله یې ورپورته کړه. ویې ویل: پر ګرګین حمله وړه خبره نه ده. یوه وویل: نو څه وکړو؟ میرویس خان وویل: د لرې سیمو اوسېدونکي هم پرې راګډ کړئ، که زما منئ ان د هزاره مشران هم راوغواړئ. یوه وویل: خو ځینې خلک له ګرګین سره جګړه ناروا بولي، وایي چې پر مسلمان به څنګه توره پورته کوو. سیدال خان ناصري وویل: میرویس خانه، د مکې د علماو فتوا دې څه کړه؟ میرویس خان د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. کاغذ یې راوایست. سیدال خان په بیړه کاغذ ور واخیست. ویې ویل: د باران اوبه ور رسېدلې دي، نم یې کش کړی. دا کاغذ ډېر ارزښت لري. کاغذ ته یې ور پوه کړل. پر بالښت یې کښېښود. ورو یې وویل: له ځینو کسانو یې ښځې بوتلې، خو اور یې وانخیست. دا فتوا به یې خولې وربندې کړې. میرویس خان وویل: اوس نو یوې بلې جرګې ته هم ضرورت دی، تر دې لویې جرګې ته. د جارو ډکې پر ځمکه وښورېدل. خاوره او د زرتارو وړې ټوټې یې ورسره یوړې. یوه دوکاندار چیغه کړه: خان صاحب مه! بل دوکاندار راغی. د میرویس خان د لاسه یې جارو ور واخیسته. ځړېدلی سر ودرېد. تر میرویس خان ګڼ دوکانداران راتاو سول. ټول غلي ول. میرویس خان وویل: که هر څوک د خپل دوکان مخه پاکه کړي، ښار په خپله پاکیږي. یو سپین ږیری رامخته سو. میرویس خان یې په ټنډه ښکل کړ. ورو یې وویل: نور مو مه شرموه. یو دم یې چیغه کړه: ټول خپل دوکانونه وتړئ، بیلچې او جاروګان راواخلئ، تر غرمې د بازار د پاکولو اشر دی. میرویس خان وویل: زه هم یوه بیلچه غواړم. سپین ږیري دوکاندار وویل: تاسو د ښار کلانتر یاست، ښه نه ده چې. میرویس خان په خبره کې ورولوېد: بابکه، کلانتري بېله خبره ده. زه هم د دې سیمې اوسېدونکی یم، غواړم چې د ښار په پاکولو کې برخه واخلم.
آس وشڼېد. د کوڅې په سر کې یو مول وهلی کس ښکاره سو. راغی، د میرویس خان غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه. څه یې وویل؟ د میرویس خان رنګ والوت. میرویس خان یوه شېبه غلی و، بیا یې د سپین ږیري دوکاندار پر اوږه لاس کښېښود، ویې خندل. بس یوازې څو شېبې وروسته بېرته راځم. روان سو، مخ یې راواړوه، په خندا یې وویل: زما بېلچه هېره نه کړئ. پر ونه پورې تړلی آس ته ور وګرځېد، له راغلي کس سره له ښاره ووت. دواړه د توت زړې ونې ته ور وګرځېدل، سیوري ته کښېنستل. میرویس خان ورو وویل: ګرګین له کومه وپوهېد؟ سړي خپل مول خلاص کړ، ویې ویل: ستاسو له ډلې کوم یوه اول ورته راوړی و. ویل یې چې څه موده مخکې مو په خاکران کې د ځینو قبیلو مشران راټول کړي وو او د ګرګین پر وړاندې د قیام په لارو چارو غږېدئ. میرویس خان سړه ساه وایسته. سړي وویل: ګرګین ور وغوښتم، په غوسه و. ویې ویل چې د جنګي کلا قومندانان راوغواړه. شېبه وروسته یې په جلسه کې ستا نوم واخیست. د خاکران جرګه یې یاده کړه. ویې ویل چې میرویس خان خطرناکه دی. له ونو څو پوځیان راووتل، پر دوو تورو آسونو پسې تړلی توپ یې ټېله کاوه. ځوان مول وواهه. میرویس خان وویل: د جلسې نتیجه څه راوخته؟ ټول په یوه خوله ول. ستا پلوي یې کوله. ویل یې چې میرویس خان د ښار کلانتر دی، ښه منصب لري، په کندهار کې د صفوي حکومت راپرځېدا یې په ګټه نه ده. میرویس خان به څنګه خپلو پښو ته خپله تبر نیسي؟ سړی ولاړ سو. ورو یې وویل: زه درنه ولاړم، د ګرګین جاسوسان ډېر دي. میرویس خان وویل: حاجي نواب زرګر ته ورسه، د هغه بل ځل د اول راوړلو پیسې مې هم درته ایښي دي. ځوان پر آس پښه واړوله، ویې خندل. خو د اول راوړلو بیه یو څه ډېره که. پوهېږې په دې شرایطو کې اسانه کار نه دی. سړي آس ته پښه ورکړه. میرویس خان فکر په مخه کړ، شونډې یې وخوځېدې. ګرګین به چا د خاکران د جرګې له حاله خبر کړی وي؟